نکاح وی باز خلک د ډوډۍ نه پس څوک ورسته نکاح مخکې پکار ده او کو ناوی مراوستل مخکې پکار ده سال لکه د سنت مطابق کوي سال له ډوډۍ وکړي ها ولیمه عربی کې وی یو ځای کېدو ته ولم یو ځای کېدو ته وی نو دا د هغې په شکرانه کې ډوډۍ ده چې خدای په ښځه او خاوند یو ځای کړل په خیر ټول واده کې خو مقصد د ښځې راوستلي نو مخکې ډوډۍ کول یو خیرات دی او سنت دا دی چې واده ښځه راوله نو ته به مطمئنه مې او ډوډۍ به ناوې به دې خبر شي هغه به خوشحاله شي نو چې څنګه هلک د واده ته خوشحالېږي خو جینۍ به خوشحالېږي که نه نو واده مخکې راولی نکاح مخکې تړی او سهار له باندې ولیمه کوئ خو د جمعې پر ورځ ولیمه داسې وخت مه کوئ چې 12 بجې پورې دا خو د جمعې وخت دی نه بعد نماز جمعه د جمعې د مانځه نه پس مونځ کې څومره تلاوت چې واپس کړي 3 ځلو نه زیات چې بې ضرورته واپس کړي بیا مونځ خرابېږي یو ډاکټر که د سرکاري اسپتال نه علاوه بار سنتي کوي نو مزدوري حلاله ده او که د اسپتال وخت نه اسپتال ډیوټي کړي د هغې نه فارغ وخت له ده وخت دی مزدوري ځان له کولی شي د غنمو بوس باندې به چې خرڅېږي او پیسې کوي نو عشر پکې دی او که لږي د څاروو خوراک دی نو بیا څه نشته پکې د خپلو څارو اوس خو بوس ډېر قیمتي دی نو بوس هم د آمدن ذریعه ده نو باقاعده عشر او نصف عشر ادا کوي یو ښځه ده چې عمر یې ډېر دی نسا نسیم شته خو اولاد لا بند شوی نه دی خو د شرم د وجه نه چې نسا نسیم هم دي او زما اولاد راوړم نو که اولاد بند کړي نو خیر دی او بندولی شي خو په دې عقیده به نه کوي چې رزق به یې کم دی نه په دې عقیده نه سړي د کور حالات داسې ښځې بیماریږي ښځې ته تکلیف وي یا اولاد زر راوړي نو داسې دوايان استعمالولی شي چې اولاد کې وقفه راشي د کوکنارو خرڅول کوکنار اپیمو ته وایي د اپیمو خرڅول او کاش روا دی ځکه چې دا په دارو کې هم لګي هغه شی چې په دارو کې لګي نو هغه راوایي خو حکومت د اسلام حکومت یو پابندي پې ولګي چې خلک یې غلط استعمالی نو بیا پابندي پکار ده که مسلمان نه خرابېدی که نه اوس 35 لاک خلک پوډریان دي په پاکستان کې اما اوریدلی کراچۍ کې ده د میډیکل کالج هلکان او جنکې د پېښور د بس د راتلو په انتظار کې چې موږ له به پوډر راوړي دې بسونو والا دا کاروبار کوي او ظالمانو مسلمانانو ریاض ته او رسول المدینې ته او رسول المکې مکرمې ته ریاض کې پوډر ملاویږي کنې هلته ته سر پرې کوي نو که مسلمان پې نه تباه کېدی او صرف انګریز پې تباه کېدی نو د دشمنۍ په حیثیت خو ښه وه خو مسلمان پې خرابېږي دا مسلمان بیا دا نه ګوري مکې او مدینې ته یې رسوي دا پیسه دومره مردار شي دی که نه د حرص اړو حد نشته کنې هلکه که حلال کاروبار کې خدای به روزي درکوي یا ظالمه دا کار ولې کې هم معاشره تابع کې هم مسلمان تباه کې هم کونی ولې شي هلته دې سر پرې کوي خو دې لیوني وي سړی چې دا پیسه صرف مقصد کې که نه هغه ښځه هم زنا ته کښېنوي او لوریانو لم سړي راولي هغه نه غیرت هغه دین هغه حیا ټوله ختم شي سپینه زیات بدتر شي استنجا خانو کې امتیاز کول وایي ځکه جماعت حکم نه دی
نیل پالش که پوستکی جوړی په بدن نو بیا خو غسل او دس نه کیږي او که صرف رنګي نو خیر دی لکه د نکریزو په شان رنګ او که پوستکی کور جوړی چې هغه په نوک لرې کیږي نو هغه ښه نه دی ځکه چې دننه سرمن پټه شي بیا هغې ته اوبه نه رسي بعضې خلک چې مونځ وکړي نو بیا یو دعا سجده کوي دا سجده نشته ښه په اسلام کې سجده هم هغه دی چې جومات کې سړی کوي ټیک ته که سړي ځان له ځای کې یو سجده وکړه او عادت یې نه جوړوي نه ورته سنت وایي د خدای د نعمت شکر یې ادا کوي یا خدای ته یې په عاجزۍ ګیر او سر یې په خاورو ولړل او خدای ته توبه وباسي چې خدای زه ستا عاجز بنده یم نو خیر دی خو جومات کې دی نه کوي او نه دی دا عادت جوړوي نه د مانځه نه پس مستقله سجده نه ده راغلی بغیر د تلاوت د سجدې نه داسې سجده کې دا چې باري په پښتو کې هم دعا کوه خدای له خو ټولې ژبې ورځي که چا صورت اقرا بسم ربک الذي خلق وی که نه آخر کې آیات د سجدې دی او متصل رکوع کړه او نیت یې پکې د سجدې نو سجدې ادا شوه مستقل سجدې ته حاجت نشته وی دا زنانو سوال دی چې د بانګونه مختلف ویل کېږي نو موږ په کوم بانګ باندې مونځ کوو چې دا هم یقین راشي چې دا بانګ په وخت کې شوی دی نو بس تاسو دپاره به مونځ روان دی د ښځو دپاره اول او آخر وخت نشته بس مونځ دی کوي ځکه جمع په هغې نشته البته بعضې د تاکال طرف ته څوک دي لامذهب شان هغې د نور ډوبېدو نه مخکې بانګ وایي نو په هغې ماښام مونځ مه کوه بالکل مخکې وایي قمقل شان قوم دی نه د امت خیرخواهي لري نه سوچ لري نه فکر لري چې دا مونږ څه کوو نه چې عام بانګونه وشي نو بس کوئ په دغه یو بانګ مه کوئ د ماښام مونځ چاوی زمون په کور کې څادر د کټ څادر چې دی هغې باندې او تکیو باندې د اوښانو تصویرونه دي نو که ولاړئ او په ولاړه تا ته نه ښکاري واړي نو خیر دی او که غټ ښکاري نمایان نو که سجدې ځای کې یا سجدې ته مخامخي نو ګناه ده سخته او که پترسي نو بیا مکروه دی او که شاته یي نو بیا مونځ دی روان یا د خپو د لاندې راشي درونه یو د دواړو ښځې یو سړي د بل ورور د ښځې سره زنا وکړه د هغې اولاد نکاح کېږي که نه او نکاح کېږي ځکه دا خو پته نه لګي چې د اولاد یې د دغه زناکار نه دی که د بل چا نه کور کې یو ځای د نه اوسېږي لیور ته حضور پاک وی د لیور نه به هم ښځه ستر کوي وی دغه نه به چې چا سره نکاح کېږي ستر به ترې کوي نو حضور پاک نه چا تپوس وکړو وی ارایت الحموه لیور که کوري وی الحموه الموت لیور خو مرګ دی یعنی د لیور نه هم پرده ده بیا چې خصوصا ځان له کوري نو شیطان باندې به یو منټ هم اعتماد نه کوي نفس و شیطان سړي سره تړلی قسم دی که دومره لوی ملا وي چې ګیره په ځمکه راښکي هم شهوت خو پکې که او شیطان هر چا ته ګورې څوک ته خال بچ کېږي نو بالکل لیور سره به ژوند ځان له تېروی لیور سره ژوند څه کوي لیور سره به روندار لاس نه میلاوئ صرف په ستړي مشي دی وایي چې چا سره د کومې ښځې نکاح کېږي لاس به ورسره نه میلاوئ که د تره زوی وي که د ترور زوی وي که د ماما زوی وي چاوی که قصدن چامون پرېښوده نو سړی کافر کېږي او خود پې طلاقېږي نه دا یو بعضې مولیانو قول دی خو علماو رد کړی دی
ګناه مونځ پرې ښودل ټیک ته لویه ګناه ده خو که کفر پې نه راسي او نه پې ښځه طلاقي چا لیکلي زما 3 لوریانې د حفظ کې ته ورته دعا وکړه خدای پاک ته حافظانې کړي یو خبره درته کوم د حفظ قرآن خو ډېر لوی مبارکه خبره ده خو د هغې نه د مسلو زده کول زیات ضروري دی چینکو باندې حفظ کو نه کوې نو خیر دی خو مسائل د دین ورته وښایه ځکه د جنکو داسې ژوند دی چې واده کېږي بال بچ راوړي بیماری پې راځي خاوند خدمت یې نو هغې حفظ نشي پاتې کولی یاد نو مسلې ورته وښایه کتاب بهشتي زیور او تعلیم الاسلام د پاکۍ مسلې زده کړي د مونځ مسلې زده کړي د دې غلطو رسمونو رواجونو د شرکیاتو نه بدعاتو خرافاتو نه بشي ځکه د اکثر شرکیات او خرافات یا زړې ښځې جوړی یا قمقل مولیان امامان یا زاړه پیران شیخان بې علمه دا د خرافات جوړی نو دغې نه به بچي نو دین پې زده کړي خیر دی که ټیک ته که حفظ یې وکړو خو لویه مبارکه خبره ده ما ورته وي حفظ کې د جنکو مشکلات وي ډېر دا زمونږ د تجربې خبرې دي نو خدای دې حافظانې کړي او د حفظ نه دې پس عالمانې کړي دې تبلیغ د برکت الحمدلله تبلیغ ښکلی کار دی ډېرو خلکو کې د دین جذبه پیدا شي ماشومانو باندې حفظ کوي په جنکو په هلکانو او مدارس پې آباد دي او نیکي پې خوره کړي اوس خلک هوښیار کېږي پیږي چې په سکول کالج کې خو پیسه هم پاته نه شوه نوکری چېرته دی زاړه نوکران لرکوي نو راشه بچې خو مسلمان خو که او رزق ګټي دی بیا په تجارت دی ګټي په کسب دی ګټي خو مسلمان خو پاتې شي که نه والا نظر په ژبه او چې په خولې ووایي هلې واجبېږي او دا کوم تحریکونه چې تا لیکلي دي دې له مه ورکوه چېرته اسلامي مدرسه کې داخل ورکوه چې کوم ځای کې سبق ویلي کېږي او وینې په خپلو سترګو دا تنظیمونه اکثر ټګان برګانې او مشران یې غلي نومونه یې درته نه علم پیسې جمع کوي او تنظیمونه یې جوړ کړي دي څه کوو هندوستان سره جنګ کوو د خربچو شپږ کسان به راجمع شي یو به جنرال سیکرټري شي هلته په هندو ډزو کې هغې راشي د هغه مسلمانانو ښځې بوځي او کورونه وله وسوځئ او 10-12 مړه کړي نو دا دې فایده وکړه که نقصان دی تا ته یو هندو مړه کړه جهاد دپاره قواعد دي ځان بې عزته کوې ما او مه دین بدناموې دا تنظیمونه اکثر دقه شان دي په درستخان لاس پاکول خیر دی که درستخان لست وینځي خو په کوم شي باندې چې لاس پاک که پوزه پاکه کړه نو په مانځه وخت کې مه استعمالوئ په سر یې مږ دی مونځ په صافو جامو کې او په ښکلې جامو کې پکار دی خدای پاک وایي په 8مه پاره کې خذو زینتکم عند کل مسجد چې جماعت ته ځې نو د زینت په جامو کې لاړ شه ښه په پرده ښه په حیا ښکلې جامو کې لاړ شه د خدای دربار ته خدای په دې خوشحالېږي نو هغه تولیه او هغه رومال چې سړی پې پوزه پاکوي او مخ دا به په سر نه ږدي د هغې نه بیا سرتور ښه دی چې بل څه ورسره نه دا چې کوم د باران ساس کی او سړي ته ورشي په دې جامې نه پلیتېږي تکبیر اولا هغه څوک لاندې کولی شي عالمان 3 خبرې کوي اوله دا چې امام الله اکبر ووایي او لا قرت یې نه شروع کړی او ته ورسره په تکبیر کې شامل شي نو تا تکبیر اولا لاندې کړه څه عالمان وایي نه چې ولدوالینه پورې لا نه رسېدلې او ته ورسره شامل شوې نو تکبیر اولا دې لاندې کړه څه عالمان وایي چې رکوع ته ورسي او سر یې لا نه راوچت کړی یعنې ړومبې رکات ورسره لاندې کړې نو تا تکبیر اولا لاندې کړه زموږ غوندې کمزورو دپاره دا 3مه خبره ډېره اسانه ده
او تکبیر اولا د دواړو جهانو سردار وای د هغې ثواب د دنیا کې چې څه دي د هغې نه زیات دي ځکه د دنیا حاصل یو څو ورځې دي ته یو سړي ته وایې قورمه او قیمه او وریجې وخوره خو یو څلور ورځې پس به ته پانسي کېږي یا ده ته پته لګي دی به په دې قورمه پیشي زم که دا مرخ خو خدل چې خدای نه دی ښودلی کنی مرخ خو دی یقینا که دا چاته معلوم وي چې په فلانکي سنه او فلانکي تاریخ کې زمرم اگر چې شپېته کاله پسې د اوس نه به هر څه پریښي او دی خو یقینا که موږ غواړو نه پلار خلاصولی شي او نه مور خلاصولی شي خو خدای راز دی چې دنیا داسې ساتلې ده دا څیزونه یې پټ ساتلي دي نو که سړي ته دا وایي چې دوه ورځې پس ته مرې دا خورما وخوره وریجې وخوره دې قسم دی که دې د دې په خوند پوه شي دی به وایي هسې مرمه نو دا څه کوم خو دال ولې نه خورم او بیا په حرامو چې بیا مې د مرۍ نه تړي خدای پاک وایي کافران اصحبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستكبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون دنیا کې ډول سنگار او د خوراک کا څیزونه پوره کړي دي اوس د ذلت عذاب ته ځان تیار کړي ما د الله مهلت درکړو چې څه کوې نه کوې هغه عیش و عشرت هم تېر کړی دی اصحبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا واستمتعتم بها دنیا کې فیدې غشتې دي باس دلته څه دي دلته اوس پانسۍ ته غاړه کېنه د حدیث شریف دی حضور پاک وای دنیا کې چې د ټولو نه زیات مالدار سړی او عیش و عشرت یې کړي دته به د اول د حساب نه وي دا دوزخ باندې داسې وګرځوی یو چکر ورکړي چې دی هغه وویني ورته وی دنیا کې د څه خوشحالي لیدلې وه وی قسم دی که د دنیا د خوشحالۍ نه زه خبر شوی هر څه به تېر او دنیا کې چا باندې ډېر تکلیفونه تېر شوي مصیبتونه ورته به د جنت نظاره وګوره ملایکې به یې داسې وګرځي وی دنیا کې در باندې څه تکلیف تېر شوی وي صاحب هېڅ څیز را باندې تکلیف نه دی تېر شوی ځکه دا خو د هوا ژوند دی قسم دی تاسو د شپې چې وده کېږئ چې بړستن په سر واچوئ یا سادر لږ سوچ وکړئ چې ما ټوله ورځ تېره کړه څه چلو شو سو شو دقه شان به یوه ورځ د سادر کې پټېږي دنیا ته موږ بربند راغلي یو د مور نه را سره دوست و نه جامه وه نه پیسې وې نه ملګري و نه پارټي وه نه لیډر و د مور د خېټې نه چې پیدا او بیا د قبر خېټې ته چې ځو هم به بربند ځو پرته د عارضي د خلقو نه کنې یې بربند نه به د پارټي وي نه به د مال و دولت وي نه به د ښځه وي نه به هغه هاغو وي نه به هغه بنګلي وي او نه به موټرې وي نو دا تصور کوئ چې دنیا ته زه بربند راغلم او ځان له او د دنیا نه به دغه شان بربند او ځان له ځم او دا تم که څوک یې مني که نه مني خو ویني مونږ سره به څوک د حیض موده څومره وي نو دې کې فقهاو کرامو اختلاف دی زمونږ مذهب دا دی چې کمه موده د حیض 3 ورځې د 3 ورځو نه کمه نه راځي او زیات نه زیات 10 ورځې د 10 نه زیاتېږي نه نو که د کمې نه کمه شوه نو هغې ته حیض نه وایي او که د 10 نه زیاته شوه هغې ته حیض نه وي هغې ته استحاده وایي د هغې حکم دا دی چې اوبه لامبي او مونځ اودس به کوي مونږ به اودس به بیا نه پرېږدي څلوېښتي چې ده
دا 40 ورځې ډېره موده ده که د 40 نه مخکې وینه بنده شوه 20 ورځې پس 15 ورځې پس او یقین راځي چې بیا نه راځي نو بس بل هم بي مونځ به اودس په شروع کړي 40 آخري موده ده 40 نه پس به بیا لامبي بیا به که وینه راځي نو هغه بیماري ده هسې هغې کې به مونځ اودس نه پرېږدي که چا مانځه کې 2 سجدو په دی یوه سجده وکړه نو مونځ یې خو نه کېږي ځکه دواړه سجدې فرض دی خو که دا ده که مانځه کې ورته رایاده شو نو خیر دی په 2م رکعت کې دی 3 سجدې وکړي خو آخري کې به 2 سجدې د سهوي وکړي اشمیر به پوره کوي چاوی بعضی افسران په موږ ظلم کوي او ډیوټۍ نه زیاته نوکري رانه علي وی ما په بې فکرۍ کې ده ووې چې دې افسرانو خو موږ نه طلاقیان جوړ کړي دي نو بیا په دې خفه یم چې په دې طلاق واقع کېږي که نه واقع کېږي په امریکا کې یو پارټي د هغې ته طلاقیان وایي ځکه هلته ښځه هم سړی طلاقولی شي نو طلاقیانو خپله ډله جوړه کړې او د حکومت نه بعضې مطالبې کې طلاقی پارټي قسم دې د خلقو د عقیدو د عملونو نه خبر نه نو ځکه د اسلام قدر هم زړه کې نشته که د کافرو د ښځو او د سړو او د هغې د ژوند نه خبر شو د مور پلار چاته پته نه لګي او که مور پلار سړی په هوټل کې یو ځای ډوډۍ وخوري پلار به جدا پیسې داخلي زوی به جدا داخلي او چې بوډا شي هغه یو خپلې اصلي د زړو دپاره ښه سړی هغه چې چېرته بړه دن کې یو ورځ پلار او مور له ورشي دا پکې ښه سړی دی معاشره ښځه به خپله نوکري کړي سړی به خپله نوکري کړي جینۍ د زکیې نوم دی مثلا د چاچي تېروتلی دی نو خو د چاچي په زامنو باندې حرامه ده او ځکه چې دا د هغې لور شوه او د هغې ښځې اولاد رضایي رونه دي دا د قرآن شریف حکم دی خو د دې جینۍ رونه هغه جینکو سره نکاح کولی شي د هغې دا زکیې چې د چا تېروتلی دی د هغې مور رضایي مور لوریانو سره د دې رونه نکاح کودلی شي ځکه هغې خو تې نه دی راودلی په هغې څه اثر نشته چې چا تې راودلی دی په هغوی اثر دی چې چا نه دی راودلی په هغې اثر نشته چاوی ما د سنټان مې نه قرآن شریف یاد کوم خو سجده سهو دا سجده تلاوت مې نه ده کړی اوس وکړه په خپل اندازه ولګاو چې څومره بار یو مجلس کې سړی ناست دی که نه او یو سجده بار بار وي نو یو سجده ده پې خو که مختلف آیتونه وي نو بیا پې مختلفې سجدې راځي نو د خپلې اندازې مطابق سجده وکړه او باقی کی توبه و باسه بس گناه ده معاف راوال که باټی نه چا غسل کړي او په پکې پاتې هغې بل بني آدم هم غسل کولی شي ښه پلیتېږي نه یو جماعت چې د هغې د آمدن نه په د دوکانونو دغه شوي دي نو د هغې د بچت نه علاوه دویم جماعت کې هغه لګي یا په مدرسه کې د هغه جماعت څومره ضروریات دي هغه به په هغې پوره کېږي که ټیک ته بلکل زیاتي د ضرورت نه نو جماعت پې جوړولی شي بل او مدرسه پې جوړولی شي یو جماعت ته ځمکه چا ډېره وقف کړي او د هغې دومره آمدن چې هغه د ضرورت نه زیات دي نو په هغې د دین مدرسه چلولی شي ځکه دین خورول ضروري دی
یو سړی د کینسر بیمار او بوډان څوک ولا زکات ورکوي په علاج باندې لګي هغه سړی نه مونځ کوي نه روژه نیسي که مونځ او روژه نه نیسي نو ګناهګار دی مجرم خو زکات پې کېږي زکات چې مونځ هغې پورې نه دی معاف چې سړي عقل او هوش کار کوي او چې بې خوده شي بې هوشې کار نه کوي نو مونځ او روژه ترې معاف کېږي او روژه خو مخکې هم د هغې په ځای فدیه ورکولی شي خو د مونځ په ځای فدیه نه وي مونځ علیه فدیه چې قضا پې پاتې شي او د راوړي نه نو چې کومې پورې سړي عقل کار کوي دی په ملاس ته مونځ کوي حملې طرف ته د مخ راواړی په اشاره دی کوي خو زکات پې کېږي چاوی شریعت بالپاس شو باندې خلک علماو پسې خبرې کوي دا ښه خبرې نه کوي نکاح پې نه ماتېږي خو ښه خبره نه ده زه ښیم د سړي په زړه کې اسلام وي او د اسلام درد وي نو هغه به د شریعت په خبرو خوشحالي که خفه کېږي چې څوک پې خفه کېږي نو دی خو د ځان علاج وکړي چې دا خو زما ما کې نقصان دی مسلمان خو د یو څوک به دا وایي جامو کې شریعت دی څوک به دا وایي په ګیره کې شریعت څوک به دا وایي په جمعه کې شریعت هلکه دا هم په شریعت کې داخل دی ګیره هم داخله ده ښکلې جامې دا هم خوښې دي چې د انګریزي کانوکیشن حال وي او جلسې تقسیم اسناد وي او گورنر د پادریانو هغه ټوپې چولې ولکانو دا هم خوښ دي چې دا غلامۍ ذهنیت جامې اغوندي او که دا هم خوښې چې ته یو مسلمان قوم یې مونږ په خپل دین فخر کوو نو خپلې جامې واغوندی دا هم خوښې چې کوټ پتلون سړی واغوندي او لکۍ دلته ځوړنده کړي او په دې ځان نه پوهېږي چې دا لکۍ عیسایان څه له ځوړندوي دلته دا قسم څه خو پې نه پوهېږم نه تولیه ده چې سړی پې مخ پاک کړي نه رومال دی چې پوزه پې سوړ کړي نه مالوچ دی ټیشو پیپر دی چې استنجا پې وکړي نو د لکۍ کې څه فایده ده قسم دې کاغي یو دسماتې خوړلې وم بد یو دسماتې خوړلې هغې خدا د سلیم یادګار کوي چې عیسی علیه السلام داسې صلح شوی دی نو دا د هغې یادګار دی نو ځناور ته پې ځان نه پوهې او دا ټوپې چې داسې دا څه شی دی دا چونکې برطانیه کې کېږي نو مونږ د هغې هغه زمونږ نیکان دي نو ځکه داسې کوو نو دا مسلمان دی مسلمان خو دې ته وایي چې په خپل دین په خپل اخلاق په خپل تهذیب په خپل قانون فخر وکړي نو دا چې څوک خاندي شریعت پورې هغه دې په خپل ځان جړو کړي او دا ورته زه وایم دنیا ته دې بربند راغلی دی او بربند به ځي موږ بربند راغلي یو که نو د مور نه را سره جامې وي نه پیسې وي نه پارټي وه نه لیډري وه نه کارخانې وي او دقه شان به بربند ځو او مخکې د یو لوی میدان دی د عمل د تپوس خو پته نه لګي د دې خلکو په آخرت عقیده نشته که نه څه بلا دی دی یقین نشته چې موږ به مرو که به نه مرو او دی یقین نشته یو لوی ذات دی موږ نه به تپوس کوي نو سړي چې هغه دې په خپل ځان جړو کړي چې د شریعت په خبرو پورې خان دی هلکه شکر وباسه چې په سلو کې یوه خبره هم راشي نو شکر دی د دین خدمت چې څوک کوي موږ پې خوشحاله یو الحمدلله او توفیق و ټیک ته د هر څه د حکومت په نګرانۍ کې پکار وي په خپل ځان نه لکه دا کشمیر له چې جهاد له ځي یا څوک توړ پوړ کوي د ځان نه دا نه پکار دا بدنامیم ده او د دې اجازت نشته په شریعت کې موږ اووه کسان ځو کشمیر کې جهاد کوو نو هلته په هندو ډزو کې نو هغې راشي د کلي هغه ښځې بوځي او په کلو بمباري وکړي او سړي وله مړه کړي نو دا د اسلام خدمت وکړه که د اسلام نه بدنامي وکړه مونږ د جماعت خلک فرض که دا ټول اتفاق کوو چې زو امریکې سره جنگ کوو نو دا بې وقفتیا ده نه جهاد د حکومت سره د حکومت په سطحه پکاري د افرادو په سطحه نه ځکه دې کې دوه خبرې بغیر د حکومت نه نه کېږي یو جهاد یو حج
ټیک ته که په یو ملک دشمن راشي هغه وخت کې بس ځه بیا، او چې دشمن نه راغلی ستا په ملک نو هغه وخت کې به ته د هر څیز یو قواعد دي، قواعدو مطابق مو د شریعت د احکام مطابق. د دې وجه نه شریعت کې په خپله چا نه د قتل د بدل اخیستو اجازت نشته. یو سړي ستا پلار هم وجلی دی هم ته په خپله هغه نشي وجلی، دا د حکومت کار دی، دې نه به فساد جوړ شي. ستا ښځه تا په خپله په بل چا سره ولیده ته یې نشي وجلی په شریعت کې. دا د خدای احکام رالیږلي به لعان به وکړي، جدا به شي هغه به جدا شي. د وجلو د غیرت په نوم قتل یا په خپله بدل اخیستل دا په اسلام کې بند دي. دې نه افراتفري جوړېږي او فساد. هغې به راشي ستا پلار او نیکه به مړ کړي، هغې خوانان به خبر نه، ستا بچي به مړ کړي. نو په خپله هر څه لاس کې اخیستل دا بند دي. نو چې څوک خاندي په شریعت پورې نو دې په خپل ځان باندې وجاړي. او داسې خلک هره زمانه کې وي ښه، دا مونږ خو دا رستو په دي وکړه، دا ذلیله شوي په دي چې زمونږ حاکمان په خپل دین په خپل غیرت فخر نه کوي. قسم دې که دوی کې دا غیرت وي چې موږ یو مسلمان قوم یو، زمونږ تهذیب جدا دی، ژبه هم جدا ده، پیغمبر هم جدا دی، قانون هم جدا دی، ولې به موږ سپکېږو؟ خو حاکمان او دا لیډران دا چې ځان ته لیډر وایي مردار، دا د انګریزانو او د هندوانو او د روسیانو غلامان. مسلمانان عام نه یادو، عام مسلمانان ډیر ښه دي، خو دا خراب دا لیډران دي، لیډر ښځې او لیډر سړي او حاکمان یا زناوره. سوچلو ته په کرسۍ کښېنې فرض کې یو سوره دی، دا خو به درنه ځي. ویترو کې قنوت دپاره چې تکبیر وایي سر به ښکته کوي نه، هر تکبیر سره به سر په خپل ځای ته به لاسونه اوچتوي داسې. دا چې څوک سر داسې کوي نو دا غلطي کوي، سر ښکته کول نشته، بلکې کله تکبیر نه کېږي چې سر ښکته کوي نه، سر به په خپل ځای لاس به داسې اوچت کړي او د لاس مخه به قبلې ته راولې داسې الله اکبر، سر به نه ښکته کوي. او ولاړه چې څوک لمونځ کوي چاوی ای پی فقیر کم ځای د کم ځای دا خو د میرانشاه طرف نه مخکې یو علاقه ده، د هغې نه مخکې شوال دی، هلته ښه سړی تېر شو او د انګریزانو سره جهاد هم کړی او خو اولاد یې نه اوسې یو ورواره ناست دی نیاز علي خان، هغه پیر دی امیر علي کې اوسېږي، خو ښه سړی و، خدای پاک دې وبخي. دنداسه لګول سړی څنګه وي؟ دنداسه که سړی مږي په دې غرض چې زما شونډې سرې شي نو دا خو د ښځو په شان ځان جوړوي، او که نه شونډو باندې څه کپړه ایښي او غاښونه پرې صافول غواړي نو ټیک ده، غاښونه صفوي خو ښه ده، خو شونډې به نه سرې کوي، دنداسه شونډې هم سرې کوي، ځان نه به سړی ښځه نه جوړوي. که یو ښځې د لاندې ماشوم مړ شو، کله ماشوم بعضې قمقلې ښځې د ماشوم او د ځان په منځ کې څه دغه کې ښودل پکار وي، وړوکې بالښتې یا څه بازو شانتې، ځکه ماشوم خاوړي راوړي او د نوی ښې ماشوم تې لاندې مړ شو پته نه لګېږي نو دا به 2 میاشتې روجي نیسي پرله پسې او خدای نه به توبه وباسي، نور څه حکم یې نشته. چاوی زمان لور شکر د علم وکړم او رشتې له خلک راځي
زما دا خواهش ته چې ښکلی عالم سړي ته ورکړم او ما ته څوک وایي نه چې څوک راشي که ډریوري که هر څه کي ورې که ځکه ته ګنهګارېږې نه تا ته دا حق شته ښځه به همجنس او همسیاله له ورکړې چې جاهل له یې ورکړې ښه نه ده د سید لور دي په سیدي د عالم لور دي په عالمي ځکه د خاندان چې مناسبت وي نو کور کې جوړ راځي ستا لور عالمه ده او جاهل له یې ورکړې مردار له نسواري سګرټي بېلمازه د هغې ژوند به څومره تنګ وي بیا د خولې نه به یې څښا بوی ځي لکه د مردارې هم به ورسره څنګه ژوند تېروي او بیا به ورته کنځلې کوي یا به د هغې دین ته سپک ګوري نو چې عالم خدای دا لوی فضل کړی دی ښکلی عالم مالدار او فقیرې ته مه ګوره عالم چې د دین نه خبرې نه به ستا د لور خیال ساتي او دا حکم هم دی چې اولاد پرهیزګارانو له ورکړي که ستا لور یې خوښه خو محبت به ورسره کوي که فرض که ستا لور یې خوښه نه وي کنځلې خو به ورته نه کوي که مور پلار خو به ورته نه یادوي د خدای نه به یېرېږي او چې ته فاسق فاجر له ورکړي که خان دی که ارباب صاحب دی که ممبر صاحب دی هغه خدای پورې ټوکې کوي شریعت پورې ټوکې کوي نو ستا لور ته به سبا او بېګا پلار یادوي مور به یادوي کنځلې به ورته کوي ځکه هغې څه پروا لري ډوډۍ د وجې نه د مالدار او د فقیر خیال مه کوئ دومره د شرافت او د عزت او د اخلاقو خیال کوئ که خپلې لور باندې رحم کوئ دا چې څوک خرڅوي که نه نو دغه نتیجه چې هغه سړی غوا منډۍ ته بوځي نو چې غوا ته څوک پیسې ډېرې ورکوي هغه له ورکړي که هغه نی وي که شاخې وي که ملا وي که جولا وي نو چې څوک ښځې خرڅوي که نه دغه قومونه د سړي شرافت ته نه ګوري لور مې ده چې بوډا سړی وي سترګه به یې ړنده او دا یو کال وي پیسې به ډېرې ورکړي د یو لاک لوري 6 لکه به ورکړي نه به 6 لکه ښځې زه یې څه کوم نو هغه اول ظلم خو د پلار وکړه په دې جینۍ چې هغه د 14 کالو ښایسته جینۍ ده او تا دا یو کال بوډا کچن له ورکړه نو دا پې تا ظلم ونه کړه نو خرڅول د دې وجې نه بند دي او هسې هم د اصیل بنیاد هم خرڅول دا چې څوک خرڅوي هم دغه ما لیدلي دي هغې سړي ته نه ګوري هر څه چې هر څه چې پکې خو ما له پیسې راکړه داسې قومونه ما ته ویلي شوي دي او لیدلي مې دي ښځه او سړی روانې بل سړی ورته وایي لکه ښځه په څو خرڅوې په 15,000 هلکه 15 ډېرې دي دا خو لږ دغه وکړه وایي ښځه ته څو 45,000 وایي ښه بلې صاحب 45,000 ښځې ته وایي زه ته دې سره ځه ما پرېښوه لکه منډۍ له چې سړي غواړه دا خو اسلام نه دی نو دا ډېر لوی ظلم د ښځې نه ګوډېګۍ مه جوړوئ چې فوټوګانې خلقو ته ښایه او د ښځې نه غوا مه جوړوئ نه د شریعت منځ کې احکام دي د هغې عزت د هغې ناموس د هغې پرده دا د شریعت حکم دی قسم دی د ښځو ډېر زیات حق دی په اسلام کې خو خلک ظلم کوي چاوی چې ټلیفون نه یا بل په وخت داخل نه کو نو جرمانه راځي نه جرمانه سود دی که نه نه سود نه دی جرمانه د حکومت حق دی چې تا نه جرم والي ولې په خپل وخت نه داخله چاوی هندو سکھ عیسائی د هغه د لاس پخ کړی خوراک څنګه دی که هغه حلال کړي مسلمانی خیر دی خوره ورسره ډوډۍ خوراک کافر سره منع نه ده سلام ته به پې سلام نه اچې چې هغه سلام وایي نو ته وایې وعلیکم یا که مجبوري وي لکه ستا افسر دی عیسائی دی نو خیر دی بیا پې مجبورا سلام واچو او ګډ مارننګ ورته وایه یا ګډ نایټ د هغې غسل طلاق ته خولې چې یعنې په پیسو طلاق شي که نه یو ښځه خاوند له پیسې ورکړي یا مهر ورته ماف کړي ما پرېږده نو مې عدت یې د نورو طرف چا د یو ښځې نوم لیکلی دی فرحته هاشمي وایي دا لامذهبه ښځه ده ښه
نو څلور واړو مذهبونو کې دا ده چې د خلع او طلاق یو حکم دی. نو خلع ته طلاق بالمال وایي، 3 میاشتې به تېروي. یا که په خېټې اولاد وي چې څو پورې هغه شوي ني هغې پورې دا بل خاوند نشي کولی، نو فرحت هاشمي چې څه ویلي دی خره ده خره مرداره د دې خبرې مه اورئ، دا جاهله ده د مذهب دا لا مذهبه خلک دي. موږ د څلور واړو مذهبو اهل سنت والجماعت د اتفاقي مسله ده چې 3 طلاقه 3 دي او خلع طلاقه ده او هغه به عدت پوره تېروي. نو دا فرحت وي که نصحت وي که نسرین وي که بېنظیره وي هغه د شریعت نه نه دي خبر. نو ښځو پسې مه ځئ، ښځې څه خبر ده؟ ښځه د بیمارۍ وخت کې د خلع وخت کې تلاوت کولی شي که نه؟ نه به تلاوت کوي نه به وله ګوتې وروړي. درود شریف ویلی شي، ذکر کولی شي. حیض او نفاس وخت کې دا څلوېښتۍ بیماري شي یا ماهواري. عایشه بیبي کوم دی وفات شوې د مدینه منوره کې او نورو بیبیانو سره ښخه ده، ځکه هغې ځان دا کوټه د هغې وه او یو ځای پکې هغې ځان له خوښ کړو چې زه به حضور پاک سره ښخېږم. او د هېچا عمر صاحب درخواست وکړ وایي که ماله دې دغه ځای راکړه. نو هغې وایي زه به قرباني وکړم ما نورو بیبیانو سره ښخه کې او ما چې کوم ځای ځان له منتخب کړی و دې کې هغه. نو عمر صاحب هلته ښخ دی، ابوبکر او عمر د حضور پاک سره او عایشه بیبي د 9 بیبیانو سره یو ځای په یو دون کاچه ښخ دي. نو که هلته لاړئ او به ووینئ دلته آل رسول دی، فاطمه بیبي ده، عباس صاحب دی، حضرت حسن دی، علی زین العابدین دی، محمد باقر دی، دا په یو ځای ښخ دي. بیا ورسره د حضور پاک 3 لوریانې ښخې دي، بیا د حضور پاک 9 بیبیانې ښخ دي. دا په مدینه مسجد جنت البقیع کې که لاړئ خو هلته پې نه ګنبدونه شته او نه پې دغه شته، نه شکرانې څوک اچوي، نه مالګې شریفې او نه جنډې شریفې شته. دا د بدعتیانو خرافاتیانو روانې کړي دی. قبر د عبرت ځای وي چې سړي وویني سړي د آخرت رایاد شي. او ګنبد کې چې هغه ښکلې څادرونه یو خوشبوی یو عطر وي دا خو سړي ته دنیا رایادوي او د دنیا مینه زیاته. نه قبر خو د عبرت ځای دی، د آمدن ځای نه دی. ګورئ دا د پیران کوي ښه او دا موریدان یې کوي چې د آمدن یو سلسله او شریعت کې دا بند دي. دا مړي سر ته او خپو ته یو صحابي عمل کړو چې تلاوت یې کړی ابن عمر نه او بیا هم سند یې ضعیفه دی خو که چا وکړو نو خیر دی. څه دلیل یې خاص نشته نو کول یې نشته د جنازې سنده خو که چا وکړو نو غږ پرې مه کوه. زنانه خپل محرم له لاس ورکولی شي. محرم معنی دا یا خپل خاوند دی یا پلار یا ورور وي یا تره وي چې چا سره همیشه د پاره نکاح بند دی هغې ته محرم وایي. عارضي نه، عارضي خو لکه اوښې شو نه اوښې باندې چې خور وادي خو هغې سره نکاح نه کېږي هغې ته محرم نه وایي. نه سفر کېږي د اوښې سره نه به لاس وروړي. په خولې سلام ویلی شي. لاس په ښځه هغه چاله وروړي چې چا سره نکاح د عمر دپاره بند دی او په خولې سلام ویلی شي هر چا ته. دا چا لیکلي کور کې ښځې غلط تلاوت کوي چې مونږ صحیح کوو نو غوسه کېږي راته. اوس د دې علاج خو ما سره نشته، د لرګي نه کار واله. 12 بجو نه تر 10 منټو 12 پورې دی کې مونږ مه کوئ نفل. دا د زوال وخت دی چې په باندې 12 شي نو بیا کوئ. 3 وختو کې نور راختېدو وخت کې نور ډوبېدو وخت کې او د زوال وخت کې مونږ بند دی او دې کې فرض هم بند دی نفل هم بند دی
او د مازدیګر نه پس او د سبا نه پس نفل بند دي او قضا پکې سړی کولی شي. په برید اخیستل روا دي، که په قینچي او که خره او که په بله طریقه کې نو ټول روا دي. حضور پاک له یو سړی راغی برید یې غټ غټ وی دې خوا راشه، مسواک ورسره مسواک یې کېښود او چاړه یې پې کېښوده، هغه زیاتي د شونډو نه زیاتي ویښتې ورله ټول قینچي کړي دا پرې نو روا دي. برید پرېښودل د اوږده دا نشته. ټیک ته د دریو څلورو ګوتو په ځای چې ویښته والې او دې خوا پاتې نو خیر، او ټول پرېښودل لکه بعضې خلک یا فوجیان پرېږدي نو دا په شریعت کې نشته. چاوی د وی سی آر د ټي وي د ټیپ ریکارډ کار څنګه دی؟ یعنی مرمت جایز دی؟ لکه دا خو اعلی ده، که ښه استعمال یې ښه ده او که بد استعمال یې بده ده، لکه د ټوپک مثال یې. چاوی د نیتوب کار دا څنګه دی؟ سرخ ویل روا دی او سنت مطابق د چا ویښتاله خیر، او که ګناه کې پې انګریزي سرونه والا جوړی او ویښته ګیره والا خړی نو ګناه کې ته شاملې باقاعده څنګه هغه ګناهګار دی تم ګناهګار او روزي دی مشکوکه ده. زمون جماعت کې ختم دی د ماشومان، نو که عالمان نه وغواړو نه افغان نه راوغواړه خیر دی، وعظ به وکړي، تقریر به وکړي، نعت کې که د حضور پاک صفت وي نو ښکلې خبره ده، خو چې د لوبو په طرز نه. چاوی سورة لقمان کې 15 څیزونه ذکر دي چې خدای پاک وایي د هغې علم بل چا سره نشته. اعدا دي ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. د قیامت علم صرف خدای سره دی چې کله به راځي او څنګه، دا خدای پیغمبر ته هم نه دی ښودلی، علامې ورته ښودلې دي. د بارانونو پوره علم چې دا به څومره یې څنګه به نتیجه به یې د خیري که د شري، دا پوره تفصیلي علم صرف خدای سره. په رحم کې چې څه مخلوق یې خېټه کې چې دا نر دی که ښځه ده، خوش قسمته دی که بد قسمته دی، هلک دی که جینۍ ده، او عمر به یې څومره یې، رزق به یې د بعض څیزونه علم په الو راځي، خو د الو علم ته د غیب علم نه وایي. دا خو زړی ښځې معلوموي چې د ښځې خېټه لږ اوچتی وایي دا هلک دی، او چې ښځې خټه لږ ښکته ته وي دا یې جینۍ ده، او چې دې څیزونو ته یې زړه کېږي باټینګڼو ته مسورو ته نو معلومېږي دا چې دا جینۍ ده. او که دې څیزونه نو دغه نه د ماشوم پوره علم بختور به که سپیره به خوش اخلاقه به که بد اخلاقه به، عمر به یې څومره رزق به یې څومره کم ځای کې به وفات کېږي، دا نه ډاکټر معلومولی شي نه آلات معلومولی شي. نو د دې یعلم ما فی الارحام، ما خدای وایي ما دې ټولو کیفیات ورته وایي بغیر د خدای، او دا چاته پته نه لګي چې سال له به زه څه کوم. یو خو اراده ده د انسان چې سال له به زه دا کوم، خو دا به وکړی شي که نه، سال له به د پلار مړ شي، زوی به دې مړ شي، ټول ارادې به دې ختم شي. نو د دې علم پوره خدای سره. علي صاحب ته چا وي ته خدای په څه پېژنې؟ وی خدای په دې پېژنم چې زه اراده وکړم د یو کار او هغه اراده پوره نه کړی شم، نو زه پېژنم چې یو لوی طاقت دی چې زما هغه ارادې بدلوي را بدلوي. عرفت ربي بفصل العلاء او ما تدري نفس بأي أرض تموت.
دا چاته پته نه لګي چې زما مرګ به کوم ځای راځي. دا هغه 5 خبرې دي چې دا خدای پاک دې ځان ته مختص کړي دي. بعضې خبرې پیغمبرانو ته وښیي د غیبو، هغې ته د وحي په ذریعه وایي، او بعض اولیاء کرامو ته خدای پاک د کشف په ذریعه وښیي چې فلانکي وخت کې به ته مرې. هغه یقیني ني، د پیغمبرانو وحي یقیني وي او د اولیاء کرامو کشف هغه ځواني وي، یقیني نه وي. کني بعضو خلقو ته خدای وښیي، دا هم ورته وښیي چې ستا خېټه کې ماشوم دی، هلک دی که جنۍ. حضرت ابوبکر صدیق وفات کېده او عایشه بیبي ورته ناسته ده، وی بچی هغه باغ چې مې درکړو تاله نا خو تا وصول کړی نه دی، نو اوس دا میراث دی، نو ستا سره ستا 2 وروڼه دي او 2 د خویندې دي او یو تی، نو دا به په 5 تقسیم کړي. نو دا ورته وي بابا یوه خور خو مې معلومه ده اسما بیبي یو زیمه او 2 بیرونه دي محمد ابن ابي بکر او عبدالرحمن، 3مه خور مې کم ده. وی زه د مور د امید دی او هغه به لور راوړي. وی 3مه خور به مې پیدا شي. نو خدای پاک ورته وښوده، دې ته کشف وایي. حضرت ابوبکر صدیق بیبي دا لور ورته ناسته وی نبی کریم کله وفات شوی د ګل پر ورځ، وی نن د څه ورځ ده؟ وی د ګل. وی ښځه زه نن وفات کېږم. ما به یې سهاره ویله دا وی دا چا تپوس کړی دی که یو سړي توفیق وي او ماشوم له خدای ورکړي نو عقیقه کول پې سنت دي، او که عقیقه یې ونه کړه نو او دی ماشوم مړ شو نو مور پلار دپاره سفارش نه شي کولی. وی دا مې چا نه اورېدلي، دا رښتیا دي او رښتیا دي. د سړي توفیق وي ښه نو په هلک به 2 ګډان یا 2 چیرلي چې په کومه قرباني کېږي هغه به حلالی، او په جینۍ به یو حلالی، او چې توفیق یې نه خیر. که چا باندې منځونه پاتې دي وصیت وکړي، اسقاط ورپسې وکړي د دایرې د شریعت مطابق، ټیک ده، خدای پاک یې غاړه خلاصوي. هغه به چې څومره منځونه پرې پاتې د یو منځ په سر 2 کیلو غنم یا د هغې پیسې دا د یو فقیر ته ورکړي، نو دغه فدیه ده، فدیه باندې د هغه غاړه خلاصېږي. چې هغې ما ښځې ته ویې که د کور نه لاړې نو ته طلاق یې، 2 ځله مې وویې او هغه تلې م ده، نو په 1 ځل او په 2 طلاقو سړی هغه ښځه واپس کولی شي. 1 طلاق او 2 باندې بلکل جدا کېږي نه، ته به ویې ما خپل الفاظ واپس واخیستل او ښځې سره کوروار یم کوه ستا ښځه ده، خو چې 3 میاشتو کې دننه رجوع کې که 3 میاشتو کې دې دننه راضي نه کړه، ورته دې واپس نه کړه، نو بیا جدا کېږي، بیا به نکاح تړی. او که 3 میاشتو کې دننه واپس کړه نو په 1 او 2 طلاقو باندې د واپس کېدو حق شته، خو 3 طلاقه داسې دي چې ټول مزي دي وشلول بیا نه واپس کېږي. دا د قرآن شریف حکم دی، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره. که 3م طلاق یې وغورځول نو بیا دله نه روا کېږي چې څو پورې بل خاوند یې نه کړي.